پیښور په شمول پر صوبه کې نن هم د جی ایچ ای یعنی ګرینډ هیلث الاینس هړتال روان دی د کوم لوجه چې مریضان سخت ستونزو سره مخ دي ولې په دې معاملې حکومت نه ډاکټرانو سره خبره کولو ته تیار دی او نه څه قسمه بیان مخې ته راغلی بل خو د پولیس لاټھی چارج لوجه جوړل شوي ډاکټران اوس هم مختلف هسپتالونو کې زیر علاج دي د کمپیل کې مطلب ډنډه مو لګېدو وغورځېدو نو ما دلته بار او سټیل والا په هغې زه دلته ولګېدم swelling راته وشو then لاټھی چارج I was about to faint خو but luckily یو زما ملګری he took taxi for me so I left for hospital HMC جی ایچ ای صوبایي حکومت ته د خپل مطالباتو فهرست هم وړاندې کړی چې پکې د نوشروان برقي استعفا جی ایچ ای گرفتار کارکنانو رهایی نه علاوه ډي ایچ ای او ایچ ای کې ترمیم شامل دي دوی د ډکه ورکړي که چېرې حکومت دغه مطالبات منلو ته نه تیاریږي نو دوی به سبا په ملکي کچ مکمله توګه الکټریک سروسز نه بایکاټ کوي او دغه بایکاټ به غیر معینه مدت پورې رواني کیمرمین آصف قادري سره زاهد عثمان خیبر نیوز پیښور